د دې ادارې دنده ده چې تر څو هغه اقلام کنټرول کړي. همدارنګه د خارجي کمپنیو ثبت ده، هغه خارجي کمپنۍ چې هغوی افغانستان ته درمل راواردوي د هغو ثبت ده، د هغو انسپیکشن او لیدنه ده. هلته د موږ ټیمونه ورځي، هغه ګوري چې دا څنګه کمپنۍ دي، د څنګه تولید ده. له هغه نه وروسته بیا دوی ته د رجسټریشن اجازه ورکول کېږي. د هغوی د اقلامو ثبت ده او په افغانستان کې د هغو څارنه ده. ډېره مهمه موضوع هغه د کیفیت کنټرول ده. د کیفیت کنټرول د دې ادارې یو له مهمو دندو څخه شمیرل کېږي. موږ د افغانستان په سطحه باندې یو لابراتوار لرو د درملو د چک لپاره، او همدارنګه د غذایي توکو لپاره 3 لابراتوارونه لرو چې یو په کابل کې ده، یو ننګرهار او بل هرات کې. په مزار کې هم موږ یو لابراتوار لرو، خو هغه په نیمګړي شکل باندې قرار لري تر دې دمه پورې. او همدارنګه په ګمرکاتو کې د تولیدي اجناسو چې له دغه ادارې سره تړاو لري، د دې نمونهګیري ده، سیمپلګیري ده د دې، او له هغه نه وروسته د دې فزیکي کتنه ده، او بیا دغه سیمپلونه یا نمونې لابراتوارونو ته لیږل دي. همدارنګه راهیابي ده چې د دې ادارې له مهمو دندو څخه شمیرل کېږي. هر هغه اقلام درمل وي که هغه پروسس شوي غذا وي، کله چې د دې ادارې له چغل څخه ووځي او دغه ته چک سي، تستهایشان مثبت براید، بعدا اداره وظیفه دارد که سیستم راهیابی را فعال کند، یعنی خروجی به بازار داده میشه و باز اجازه داده میشه که همچو اقلامی که نتیجه آن مثبت برآمد آنها در بازار و در مارکت عرضه میشه. بعدا وظیفه دیگر این اداره نظارت و بازرسی در مارکت ها و در بازار است. چه شرکت های تولیدی باشه، چه شرکت های تولیدی باشه، چه عمده فروشی ها باشه و همچون پرچون فروشی ها باشه. اداره وظیفه دارد تا از همه اقلامی که یا در داخل کشور تولید میشه و یا از بیرون کشور وارد افغانستان میشه آنها را نظارت کند. یعنی تا نشود که افراد یا اشخاصی که میخواهد که به خاطر سود شخصی خود این اشیاء را غلط استفاده کند. و در قدم دوم کنترل قیمت است، باید قیمت اینها هم در مارکت کنترل شود. در قدم سوم کنترل قاچاق است. ما میبینیم که یک عده از تاجران شاید کمی باشد که میخواهد که قاچاق را انجام بدهد، یعنی یک کانتینر از راه اصولی میاره، 10 کانتینر از راه قاچاق. ما میبینیم که آیا ادویه‌ای که در مارکت وجود داره همو ادویه است که ما چک کردیم یا از دیگر هم آمده. این هم وظایف مهم این اداره است. نو په مجموع کې د غذایی موادو مسئولیت، د درملو مسئولیت او کیفیت، او د دې ترڅنګ د دې څارنه او کنټرول د دې ادارې د مهمو دندو څخه دي. د دې ادارې ارزښت ټولو ته معلوم ده، دا یوه ډېره با ارزښته اداره ده. که چېرته موږ اروپایي هیوادونو ته، داسې امریکایي هیوادونو ته، د اسیا نورو هیوادونو ته سترګې ورواړو او هلته وګورو، په هر هغه هیواد چې د هغو FDA یا د درملو او خړو ملي اداره فعاله وي، هلته مسئولیت کیفیت د ډاډ وړ وي. او دغه ادارې چې دي په نړۍ کې ډېر مهم ارزښت لري، ځکه چې له اکسیجن څخه وروسته د انسان د ژوند لپاره مهم اړخونه هغه غذا ده، له غذا څخه وروسته درمل دي. یعنی که چېرته ژوندي اجسامو ته غذا ونه رسیږي، با کیفیته غذا، مسئونه غذا، نو کېدلی شي چې انسان د مرګ سره لاس او ګریوان سي، زیاتو ستونزو سره مخ سي. نو دا اداره دنده لري تر څو په دغو ذکر شوو کارونو باندې چې ما یادوري وکړه، په دې ټولو باندې کنټرول، د دې لپاره پالیسیانې جوړول، د دې لپاره لنډمهاله او ستراتیژیک پلانونه جوړول، او همدارنګه د دې لپاره کار کول د دې ادارې له مهمو دندو څخه دي. راځئ اوس په دې باندې بحث وکړو چې موږ ته څنګه یوه اداره په میراث پاتې وه. اولا خو زه شخصا په خپله کله چې د اسلامي امارت د محترم مشرتابه حفظه الله د فرمان په اساس د ادارې ته معرفي شوم، دا وروسته وخت کې تقریبا د ما 4 نیمې الا 5 میاشتې کېږي چې زه په دغه اداره کې دنده ترسره کوم. نو زه تاسو ته گزارش هم کیدای شي چې د 5 میاشتو او بعضې گزارشونه د یو کال تاسو سره شریک کړم. دا اداره لکه نوم نه ښکاري چې مهمه اداره ده، خو تیر نظام په دې برخه کې کار نه ده کړی. دغه اداره چې ده تقریبا
د فساد یو مرکز و. دلته که درمل و، که غذایي توکي و، که هغه د غیر احیابي و خروجي وه، که د هغې کیفیت کتنه وه، که هغه په ګمرکاتو کې کنټرول و، که په دروازو کې کنټرول و، دا ټول د پیسو په مقابل کې کېدل. حتی تر دې دمه پورې موږ داسې شرکتونه لرو چې مشهور شرکتونه دي، ډېرې لویې کمپنۍ ورسره دي، خو پورې فورمې نه لري، تر اوسه پورې پورې فورمې نه دي اخیستې. پورې فورمه داسې یو سند ده چې د هغې په اساس باندې یو شرکت ته هغه خپل مربوطه اقلام د درملو په دې کې ذکر کوي، په هغې کې قیمت ذکر کېږي، اصولا دا باید د کمپنۍ لخوا راولېږل سي. په دې کې شرکت ښکاري چې دغه شرکت څومره کار کړی، څومره دوا یې راوړې، څومره دوا راوړي او قیمتونه یې څنګه دي. له هغه نه وروسته موږ دا قیمت ګزاري کوو. دلته موږ ته ښکاري چې په یو کال کې د افغانستان د درمل، افغانستان ته څومره درمل راغلي دي، د څومره میلیونو ډالرو یا د څومره میلیونو افغانیو په ارزښت باندې دي، او همدارنګه کنټرول یې اسانه کېږي. په تېر نظام کې دغه کار هم له صفر سره ضرب نه ده سوی. اداره صرف تر کابل پورې منحصره وه، په ولایاتو کې هیڅ فعالیت نه درلوده، په ګمرکاتو کې کنټرول نه و، صرف کابل او د کابل بازار پورې منحصره اداره وه. تشکیل یې بیخي نهایي ډېر زیات کم و، 278 نفره تشکیل. په دې باندې موږ څنګه وکولی چې ټول افغانستان کنټرول کړو؟ په دې کې خو 80 نفره صرف اداري پرسونل ده، تخنیکي پرسونل ته که چېرته راسو 100 نفره کېږي. همدارنګه تر دې دمه پورې د خپل تعمیر نه لري، په یو کرایي مکان کې مستقره ده، چې کرایه هم ډېره زیاته ده. موږ الحمدلله اوس په دې توانېدلي یو چې محترم رئیس الوزرا حفظه الله د هغوی په مرسته او همکاري د دې لپاره دولتي تعمیر پیدا کړو او انتقال یې کړو. دغسې د وسایلو وسایطو نشتون، د ډیټابیس نشتون، د قوانینو نه عملي کېدل، داسې قوانین دي چې د هغو عملي کول په ساحه کې هیڅ امکان نه لري. داسې قوانین هم شته چې هغه پاس شوي دي. 90% غذایي توکي او درمل په قاچاق راوړل کېدل. قاچاق صرف دې ته نه وایي چې په غیر اصولي لار باندې راوړي. د موږ په قانون کې قاچاق دې ته هم ویل کېږي چې چېرته دی په عمومي لار باندې هم راسي چې د دغې ادارې رسمي اسناد په لاس کې ونه لري، که دی محصول هم ورکړي دې ته موږ قاچاق وایو. خو البته غټ مشکل دلته دا هم اوسې، یو شرکت که یو کانټینر دوا محصول کوله نو 50 کانټینره به نه محصول کوله، هوایي به راتېرېده. دا یو غټ مشکل و. پورې فورمې نصف ته د په ګمرکاتو سره له ګمرکاتو سره دوی رابطه نه وه، عدم رابطه وه، او د درملو کیفیت او مسؤلیت په ډېره لوړه سطحه باندې تر سوال لاندې و. همدارنګه د ټول هیواد په سطحه باندې دوی یو د درملو د کتنې او ارزونې لپاره یو لابراتوار درلوده. حال دا ده چې افغانستان ته تقریبا درمل چې دي 90% درمل موږ وارداتي لرو، 10% 19 تر 15% پورې موږ داخلي تولید لرو. نو دومره زیات درمل چې په یو کال کې له 800 څخه 19 تر 1.2 له 800 میلیونو څخه 19 تر 200 میلیونو ډالرو پورې د تا د بازار ارزښت وي کلنی، نو ته به څنګه وکوی چې په یو لابراتوار کې د ټول درمل وګورې او چک یې کړې او د هغې له کیفیت څخه ځان ډاډه کړې. دا هغه ستونزې وې چې موږ ته له تېر نظام څخه په میراث راپاتې وې. اوس راځئ موږ څه کړي دي په دغه څو میاشتو کې، موږ کوم کارونه کړي دي په دې بله بحث وکړو. اول کار موږ دا کړی چې موږ د ادارې په ساختار باندې کار شروع کړو. د ادارې لپاره موږ یو ټیم وټاکه، 2 متخصصین په انټیه بستونو کې موږ مقرر کړل چې هغوی د دکتورا تر کچې پورې زده کړې لري. هغوی د دې ټولې ادارې د سټاف د پرسونل او د ټولو سیستمونو ارزونه شروع کړه چې موږ مشکل تشخیص کړو. تشخیص په کوم ځای کې ده؟ اول به انویسټیګیشن کوي، بیا به له هغه نه وروسته ډیاګنوز او تشخیص کوي، له تشخیص نه وروسته به ته به علاج دی وشي کوي. نو موږ اول په دې کې پلټنه شروع کړله او د پلټنې تر څنګ هغه مشکلات چې هغه د موږ د ادارې لپاره جدي مشکلات وو، له کشف څخه وروسته د هغو لپاره کمیټې جوړې شوې چې په هغو باندې به بحث وکړو. همدارنګه هغه څه چې د موږ په صلاحیتونو کې وو هغه موږ اجرا کړه، هغه څه چې د موږ تر صلاحیتونو لوړ موضوعات وو هغه مو د محترم ریاست الوزرا مقام ته وړاندیز کړي او پیشنهاد کړي مو دي. همدارنګه د سم کنټرول نظم پرمختګ لپاره مختلفې کمیټې مو جوړې کړې، لکه یادونه مو وکړه قانون کې مشکلات وو، موږ د قانون د تعدیل لپاره کمیټه جوړه کړه چې د قانون ټول مرور کړي. په دې قانون کې کومې نقطې داسې شته یا کوم داسې قوانین شته چې د هغو عملي کول په اوس وخت کې هېڅ امکان نه لري. دا کمیټه موږ جوړه کړله، د قانون موضوع موږ نهایي شوله، خلاصه ده، اوس به د ریاست الوزرا محترم مقام ته وړاندیز کېږي د تعدیل لپاره. همدارنګه د درملو لپاره موږ یو د مجاز لیست لرو، یعنی په دغه لیست کې کوم درمل چې قرار لري قانونا باید دغه درمل افغانستان ته راوړل سي. که لیست مجاز کې نه وي، یو تاجر چې دا درمل راوړي دا د تیر نظام دا قانون ورته ایښی چې هغه درمل به هم ضبط کیږي او هم به جرمانه کیږي.
چون دلته داسې اقلام هم وو چې هغه په لیست مجاز کې نسته خو د افغانستان مارکیټ د افغانستان صحي سیستم هغه ته ضرورت لري نو موږ د دې لپاره کمیټه وټاکله چې تر څو پورې په لیست مجاز باندې کار وکړي او هغه اقلام چې هغه د مارکیټ ضرورت مارکیت است او را داخل لیست مجاز به لیست مجاز برابر شود. بعدا ما یک بورد داریم، بورد ملی میگه به آنها که بورد ملی دایر میشه از صلاحیت های بورد ملی است که این اقلامی که در لیست مجاز نبوده داخل لیست مجاز بسازه. همچنان ما یادآور شدم که تشکیل این اداره بسیار کم بوده، با خاطر تشکیل ما کمیته را جور کردیم و سر تشکیل کار کردیم و این تشکیل خود را طرف به ولایات هم ما اینطور منتشر کردیم تا بتوانیم که ولایات را هم کنترل کنیم. به همین اساس از تشکیل ما از 278 نفر تا 700 نفر الحمدلله رسید که با ساختار تشکیل فی الحال کار روان است، منظوریش آمده اما تا هنوز ما استخدامش شروع نکردیم، در ساختارش کمی کار مانده. تشکیل مو په داسې ډول برابر کړی چې مخکې خو په ولایاتو کې هیڅ سیستم نه و. 4 زونونه دي، 4 زونونه به ریاستونه وي چې مزار ده، هرات ده، کندهار ده او ننګرهار ده او همدارنګه هغه ولایتونه چې هغه دویمه درجه ولایتونه دي په هغو کې ګمرکات شتون لري هغه به امریتونه وي. یو کم تعداد ولایتونه پاتې کیږي هغه به انشاءالله په آینده کال کې موږ کوشش وکړو چې تشکیل ورته منظور کړو او د هغو مشکلات هم په همدې لاره باندې کاور کړو. دغسې دلته د هر بس لپاره چې کومه لایحه د وظایفو جوړه سوې وه په هغې کې ډېر مشکلات او ستونزې وې. موږ د دې لپاره هم کمیټه وټاکله چې دغه ټول لایحه د وظایف د ټولو بستونو باید یو وارې مرور سي، وکتل سي او د هغه بس سره بیرته مقایسه سي چې آیا دغه لایحه یا وظایف چې ورته لیکل سوې ده دا اصولا صحیح ده که نه ده صحیح. نو په دې کې هم ډېر مشکلات اوس هم کار پرې روان ده، تر ډېره حده کار مخ ته تللی. دغسې موږ د امتحاناتو لپاره چون اولې ورځې وې د اصلاحات اداري سیستم فعاله نه و، دلته چې څومره مقررۍ سوي دي د امارت له راتګه وروسته حکمي مقررۍ سوي دغه ټول به امتحان ورکوي د آزاد رقابت له لارې، دا به آزاد رقابت ته ځي او د آزاد رقابت له لارې چې هر څوک کامیابه سول، که هغه د هر سمت وي، که هغه د هر نژاد وي، که د هرې ژبې وي، هغه به انشاءالله دلته راځي او کار به اهل د کار ته سپارل کیږي او د دې لپاره موږ کمیټه ټاکلې ده او خپل کار کوي. د رجسټریشن موضوع ډېره مهمه موضوع ده. دلته کمپنۍ مخکې په ډېر داسې ډول باندې رجسټر کېدلې چې اکثره یا د پیسو په بدل کې او یا هم په ډېر غیر معیاري طریقې باندې. موږ د کمپنیو د خارجي کمپنیو د رجسټریشن لپاره طرحه جوړه کړه چې هغه طرز العمل ته واړوله. اوس به هره کمپنۍ دلته رجسټر کیږي هغه به له 10 پاټکونو څخه له 10 سټیپونو څخه به تیریږي بیا به دلته رجسټر کیږي. یعنې یوه کمپنۍ په هکله به چې د دې څومره اسناد دي او څومره د دې ادارې هغه ضروریات او ریکوایرمنټ دي هغه به ټول پوره کوي. له هغه وروسته د کمپنۍ به لیدنه کیږي، کمپنۍ ته به د موږ ټیم ورځي، کمپنۍ به له نږدې نه ګوري چې آیا دغه کمپنۍ د دې وړ ده چې افغانستان کې موږ د دوی تولید ته اجازه ورکړو که نه ده. نو بیا له هغه نه وروسته به دا کار مخته ځي. دا کار هم الحمدلله په ډېر ښه شکل سره سوی. دغسې د تجارانو هغه تاجران چې هغه د درملو کاروباریان دي د هغوی د ستونزو د حل لپاره او همدارنګه د داخلي تولید د کارخانو یا د فابریکو د ستونزو د حل لپاره موږ یوه کمیټه جوړه کړه په نامه د کمیټه هماهنګي. د هماهنګي کمیټې دنده دا ده چې په 15 ورځو کې یو ځل دا دایریږي. په دې کې هغه تولیدي شرکتونه چې واردات د درملو کوي او هغه کمپنۍ یا فابریکې چې هغوی دلته داخلي تولید لري د دوی مشترکه غونډه د موږ په اداره کې وي. دوی خپله اجنډا لري، موږ خپله اجنډا ورسره شریکوو. یعنې د دوی مشکلات دلته څېړل کیږي د ادارې د قوانینو په رڼا کې، د اصولو په رڼا کې او د شریعت په رڼا کې هر هغه مشکلات چې د دوی وي هغه موږ دوی ته حل کوو تر څو پورې ښه تفاهم رامنځته سي. په زونونو او ولایاتو کې موږ مخکې له دې چې تشکیل منظور سي هم لاس تر زنې نه وي کېناستلي. موږ 8 ګمرکاتو ته خپل نمایندګان لېږلي دي چې د هېواد لوی ګمرکات دي. اول کار مو دا وکړو چې د درملو وارداتو ته صرف 8 ګمرکاتو باندې موږ اجازه ورکړه، په نورو ګمرکاتو باندې هم درمل بند کړه. د مثال په ډول د پاکستان لخوا چې کوم درمل راځي په تورخم، غلام خان او په سپین بولدک باندې راتلی سي. دلته کېدای ځینې نورې لارې مي لکه انګور اډه ده، داسې د شهرینه او د پکتیا یا ډنډ پټان
په هغو باندې بند کړل ځکه چې کنټرول یې مشکل ده. د ایران لخوا څخه په نیمروز او په اسلام قلعه باندې مو ورته اجازه ورکړله. دغه ګمرکات ته موږ خپل د ادارې خلک ولېږل. د ترکمنستان لخوا څخه تورغونډۍ ده، داسې تاجکستان، ازبکستان چې د حیرتان او د آقینې بندر ده. نو دغه اته لوی ګمرکات چې دي دغو ګمرکات ته موږ خپل نمایندګان ولېږل. اوس هېڅ غذایي توکي او هېڅ درمل بغیر د فزیکي چیک او بغیر د لابراتوار له چیک څخه افغانستان ته نشي راتللی. په دغو ګمرکاتو کې د موږ هغه پرسونل، هغه باشهامته مېړني ځوانان دي چې هغه دلته د دغې ادارې رسمي خلک دي، خو موږ هلته لېږلي دي په ځان باندې تکلیف تیري، زحمت تیري، او په دغه لرو لرو پرتو ولایتونو کې دوی د درملو او غذایي موادو چې کله راواردېږي افغانستان ته د هغې فزیکي چیک کوي، له فزیکي چیک وروسته یې نمونه اخلي، نمونه یې لابراتوار ته رالېږي. او بل لوی کار چې شوی ده هغه موازي بستونه چې هغه د خوړو او درملو د ملي ادارې، د انسا د ادارې، همدارنګه د عامې روغتیا د وزارت او د زراعت د وزارت ترمنځ موازي بستونو شتون درلود. هغه کار به دلته موږ هم کوو، زراعت به هم کوو، شاید تعمې به هم کوو. د وخت ضیاع هم وه او همدارنګه په اقتصادي لحاظ باندې هم هغوی معاشات غوښتل او د بودیجې کسر هم و. نو موږ د محترم د ریاست الوزرا د اداري معاون تر چتر لاندې، د هغوی تر کنټرول لاندې، بیا د چارو د ادارې تر کنټرول لاندې مشترکې غونډې له دوی سره وکړې. هغه موازي بستونه چې د موږ د ادارې په نورو اداراتو وزارتخانو کې وو هغه هم تر راجدا کړل او تر اوسه پورې په رسمي ډول موږ ته نه دي سپارل سوي. کار یې خلاص سوی دی، انشاءالله ډېر زر به هغه هم وسپارل سي. بله موضوع دا ده چې موږ الحمدلله په د تېرو 4-5 میاشتو کې کیفیت او مسؤلیت ته ډېر کار کړی ده. په دې برخه کې تر ډېر حده پورې څه سوي دي، خو داسې د مسؤلیت موضوع به وروسته مطرح کړو. مهم موضوع هغه غذایي مسؤلیت ده چې په دې کې تر اوسه پورې هېڅ یو هیواد هم داسې نشي ویلی چې زه 100% خوندي یم. په دې برخه کې به ستونزې خامخا وي، خو بیا هم که چېرته موږ د تېرو 4 میاشتو لاسته راوړنو ته وګورو نو په دې برخه کې ډېر څه سوي دي. راځو د وارداتو په برخه کې. تاسو به دې پوهېږئ چې په تېر وخت کې افغانستان ته درمل د بیلټي له لارې ډېر راتلل. بیلټي داسې یو سیستم د په یو کانټینر کې به د 100 نفرو مال و، د چا به 1 کارتن و، د چا به 20 کارتن و، د چا به په د یو کارتن کې 5 قلم و، د چا به په د 20 کارتنو کې 100 قلم و. چې د دې چک کول، د دې کتل هم ډېر ګران کار ده، د دې نمونه اخیستل هم ګران کار ده، او همدارنګه اکثره به دوی فرار د محصول نه کوو، له ګمرک نه به یې فرار کوو. موږ بیلټي بنده کړې ده او اوس به ټول واردات د ګمرک له لارې راځي، خپل محصول به ورکوي. هلته به د موږ ټیمونه له دوی څخه نمونې اخلي او فزیکي چک به یې کوي چې کله د دوی معیار ثابت سو، کیفیت ثابت سو، له هغه نه وروسته به دا بیا بازار ته د عرضه کولو اجازه لري. تقریبا موږ تر اوسه پورې 1200 شاوخوا په دې 4 میاشتو کې پورې فورمې ثبت کړي دي. پورې فورمې ډېرې مهمې دي. پورې فورمې د 2 کلو لپاره ورکول کېږي یو شرکت ته، چې په دغه 2 کلو کې د شرکت څومره وړتیا لري، څومره دوا افغانستان ته راوړي. دا پورې فورمه موږ ته د کمپنۍ لخوا نه د شرکت لخوا راوړل کېږي. د موږ بیا فني بورډ په هغه باندې کار کوي. هغه اقلام چې هغه د افغانستان صحي سیستم ضرورت نه لري ورته، یا هم هغه مضر صحت وي، یا ځینې داسې کمپاونډونه دي لکه پرستامول کمپاونډ. موږ داسې دوايانې لرو چې په یوه دوا کې 4 فورمولې وي. پرستامول هم وي، ډیکلوفیناک سوډیم هم وي، په څنګ کې ورسره اسیکلوفیناک هم وي، یو بل مواد هم. اول خو مهمه دا ده چې دلته موږ یو اصطلاح په طبابت کې ضرورت ته ډرګ انټراکشن وایي. ځینې دوايانې داسې چې هغه یو ځای نه ورکول کېږي، هلته په خپله یو تعامل په خپل منځ کې کوي، یو بل شی جوړوي. دویم مشکل د دې دا ده چې څومره د درد ضد دوايانې دي، که انټي بیوټیکونه دي، د دې په استعمال کې باید ډېر احتیاط وشي، باید د ډاکټر تر هدایت لاندې هغه استعمال شي. موږ چې کله یو ناروغ ته د درد ضد دوا ورکوو په طبابت په چوکاټ کې، هغه 1 قلم ورکول کېږي. هغه ډېر شدید مریض ته چې ډېر له شدیدو دردو په عذاب وي، هغه به هم ډاکټر د دې مریض ټول وضعیت ته ګوري، د دې به داخلي سیستمونه حیاتي اعضاو ته ګوري، بیا به هغه ته 2 قلمه درمل د درد ضد ورکوي. خو دلته په یوه ګولۍ کې 4 قلمه د درد ضد دوايانې راټولې شوي چې دا ګردې ختموي، هیپاټوټوکسیسټي خاصیت لري، یعنې د جګر حجرات له منځه وړي. دغسې د دې تر څنګ د هاضمې جهاز سرطانونه پیدا کوي او د ستوني سرطان تر پیدا کېږي، د کولمو د معدې سرطان تر پیدا کېږي. دا هغه اقلام دي چې موږ اوس الحمدلله د دې پورې فورمه نه ورکوو، دا اوس بند کړي دي. او په ډېر لنډ وخت کې به موږ له بازار څخه بیا یو عمومي لیدنه هم کوو، که دغه اقلام چېرته له چا سره ګیر شو دا به
به ټول تر راټولوو. او د دغو 1156 ریفورمو د ثبت په درشل کې 10,906 قلمه درمل هیواد ته باید راوړل شي. یعنې دغه 1156 قلمه په ریفورمې چې دي 10,906 قلمه درمل لري. همدارنګه 1338 قلمه صحي محصولات لري دغه په ریفورمې 1338 قلمه صحي محصولات چې د دې ارزښت تقریبا تر 650 میلیونو ډالرو پورې رسیږي. 650 میلیونه ډالر. خو اوس راځئ چې دا وګورو چې بیرته بازار ته څومره راوړل شوي. که د تاسې په یاد وي بعضې وخت په رسنیو کې ځینې غوغاوې ګډې شي چې ګوا کې په بازار کې دوا نشته، په بازار کې دوا کمبود ده. موږ یوه موضوع منو چې له فتحې وروسته د یو شمېر هیوادونو سره تر څو اړیکې رغېدلې او هوایي پروازونه شروع کېدل، بالکل هغه اقلام چې هغه مخکې له هندوستان څخه یا ځینې نورو هیوادونو څخه د هوا له لارې راوړل کېدل، په هغو کې به لږ څه ستونزه پیدا شوي چې هغه ډېر د ګوتو په شمېر کم اقلام دي. خو په مجموع کې ګورئ تاسې چې موږ د 650 میلیونو ډالرو په ارزښت په ریفورمې ورکړي چې د 10,906 قلمه درمل دي. خو تر دې دمه پورې د 206 شرکتونو لوري دوا راوړل شوې، نورو شرکتونو دوا نه ده راوړې. دوی نه به موږ پوښتنه کوو. 5,206 قلمه دوا راوړل شوې ده، یعنې په 10,900 قلمو کې 5,200 قلمه دوا راوړل شوې، باقي دوا نه ده راوړل شوې چې دا تقریبا تر 80 میلیونه ډالرو پورې ارزښت لري. موږ د 600 میلیونو ډالرو د 900 میلیونو ډالرو په ارزښت په ریفورمې ورکړي، خو راغلي د 80 میلیونو ډالرو دوا په قانوني لارو باندې ده. نو په دې برخه کې د موږ کوښښ روان ده او موږ له ټولو اړوندو شرکتونو څخه تاجرانو څخه په درنښت هیله کوو چې دوی د دغې ادارې ټول قوانین مراعات کړي تر څو کیفیت او مسؤلیت تر سوال لاندې رانشي. د موږ هدف په دې کې څه ده چې موږ په ریفورمې باندې ډېر اصرار کوو. هدف هغه کیفیت، معیار او د ګمرکاتو د محصولاتو لوړول دي. که چېرته د ریفورمې په اساس باندې دوا راسي هغه به د موږ تر کنټرول لاندې وي، د هغې قیمت به تر کنټرول لاندې وي، شرکت به تر کنټرول لاندې وي، بازار به تر کنټرول لاندې وي، کمپنۍ به تر کنټرول لاندې وي. دا د دې فواید دي. خو که چېرته په ریفورمې په اساس دوا رانشي، بازار هم د موږ تر کنټروله وځي، قیمت هم د موږ له کنټروله وځي، کمپنۍ هم د موږ له کنټروله وځي او شرکتونه هم له کنټروله وځي. که د ریفورمې په اساس دوا رانشي کېدلی شي چې فرار د محصول هم یو څوک وکوی شي، ځکه چې هغه دلته هېڅ شی د ده ثبت نه دي. موږ ته دا معلومات نه کېږي چې دغه شرکت په کوم وخت کې څومره دوا راوړه، له کومه ځایه راوړه، په کومه لاره یې راوړه. او که د ریفورمې په اساس ثبت وي موږ دوی تعقیبولی شو. نو 51 شرکتونو ته موږ په دغه تیرو څو میاشتو کې جوازونه ورکړي دي چې نوي شرکتونه دي. 4 داخلي کارخانې یا فابریکې هغوی لپاره موږ جوازونه د کار ورکړي دي. داسې د 2,500 په شاوخوا کې د عمده پلورنځیو لپاره جوازونه ورکول شوي دي چې د دغو جوازونو په ترڅ کې 1,409 تنه فارمسیستانو ته د کار زمینه برابره شوې او هغوی ته د مسؤلي فني کارتونه توضیح شوي دي. هغوی په دغو کارخانو او شرکتونو د پروشیانو کې کار کوي. او اوس راځو چې هیواد ته څومره درمل راغلي دي. اوس به ارقام له تاسو سره شریک کړو. تر دې دمه پورې مخکې خو موږ تاسو ته وویلې چې 5,206 قلمه درمل راغلي او د بخښنه غواړم ما 206 شرکتونه یاد کړل، 209 شرکتونو دغه دوا راوړې ده چې نور شرکتونه تر دې دمه د موږ تر ارزونې لاندې دي چې دوی ولې کار نه کوي او ولې درمل نه راوړي. دغه درمل چې په تیرو 4 میاشتو 4.5 میاشتو کې افغانستان ته راغلي 546 کانتینره کېږي چې د کارتنونو په تعداد سره تقریبا 8,50,000 کارتنه شاوخوا دوا کېږي. دغه په داسې ډول راغلی چې د هر کانتینر کتل سوی، د دې فزیکي چیک د دې لابراتوار ته سمپل لیږل سوی او تر مثبت نتیجې وروسته موږ دوی ته خروجي د بازار ورکړی چې دوی بازار ته دغه دوا وباسي. همدارنګه 146 قلمه خوراکي توکي راغلي دي چې په دې کې د بعضو کارخانو یا فابریکو خام مواد هم شامل دي، په دې کې پاخه خوراکي توکي هم شامل دي چې دا تقریبا د 206 شرکتونو لوري راوړل شوي او تر 9,000 کانټینرو پورې د دې تعداد رسیږي چې د 9,000 کانټینرو په شاوخوا کې په تیرو 4.5 میاشتو کې غذایي مواد افغانستان ته راغلي چې د ټول چک ترسره شوی ده او مثبت نتیجې وروسته دوی ته اجازه ورکول شوې ده.
کله چې موږ دغه اقلام چې ما تاسو ته یاد کړل داسې کله افغانستان ته راغلي دي د ګمرکاتو له لارې نمونې اخیستل سوي لابراتوارونو ته لیږل سوي. راځئ اوس لابراتوار څه کړي دي. لابراتوار تر دې دمه پورې 11290 ټیسټ ترسره کړي د دوا په برخه کې. 17290 टेस्ट در بخش ادویه لابراتوار مرکزی ما اجرا کرده که اگر ما این را مقایسه بسازیم با وقت جمهوریت تقریبا 5 چند تست ها زیاد انجام شده. یعنی 5 چند تستونه د موږ په وخت کې د جمهوریت له وخت کې مقایسه کو زیات اجرا شوي. په دغو ټیسټونو کې 190 قلمه داسې دوايانې دي چې هغه نتیجه منفي راوتلې. منفي هغه دوا ده چې که چېرته استعمال سي د ګټه خو یوارې نه لري بلکې مریض ته تاوان پېښولی سي. د ناروغۍ د مزمنتیا سبب ګرځي. یک مریض است به یک دکتر میره، دکتر صاحب تشخیص مرض از رو میکنه، بعدا دکتر بعد از تشخیص مکلف است که به دکتر دوا نوشته کنه. او دوایی که کیفیت نداره اگر این مریض خریداری کند آنها به جای از اینکه جور شود اما مرضشان دیگه هم مزمن می شود، پیشرفت پیدا می کند و مریض بیچاره خود نمیفهمه که ما اون دوا میخورم چرا جور نمیشم. او مرضشان روز به روز پیشرفت میکنه و به نتیجه میرسه که از او باز یک سندروم جور میشم. نو دا 190 قلمه منفي او 595 قلمه داسې درمل و چې هغه موږ بیرته مسترد کړي دي. هغه د استرداد یا د مسترد کېدو علتونه معلوم دي چې ځینې دوایانې داسې بیچ نمبر نه یې پرې لیکل سوی، هغو باندې موږ شک لرو چې دا جعلي جوړې سوي دي. ځکه د دوا په برخه کې بیچ نمبر دومره ضروري ده لکه د لمانځه لپاره چې اودس ضروري ده. که چېرته بیچ نمبر په یو دوا باندې نه یې لیکل سوی دا په دې دلالت کوي چې د دوا کیدای شي ډوپلیکیټ یا کاپي وي او داسې د دې تر څنګ ځینې لیکاژ لري، ځینې نور مشکلات لري. نو هغه موږ ټول بیرته مسترد کړي دي. اوس زه راځم تاسو ته څه نمونې ښیم. راځئ د درملو کیفیت څومره مهم ده. د درملو کیفیت ته که چېرته توجه ونه سي په دې برخه کې به ناروغۍ زیاتېږي، ناروغۍ به مزمنې کېږي او په ټولنه کې به تشویشونه زیاتېږي. په ټولنه کې به داسې یو حالت رامنځته کېږي چې بیا به یې کنټرول د هېچا هم په وس نه وي پوره. موږ ځینې دوایانې یو څو مثاله زه تاسو ته ښیم چې په دې کې موږ الحمدلله په دې توانېدلي یو چې دا موږ کشف کړو او هدر یې کړو. تاسې وګورئ دا میروپینیم انجکشن دی، انټیبیوټیک دی. دا ډېر ګران انټیبیوټیک دی، قیمت هم ډېر زیات ده او په ډېرو سختو مزمنو او یا په ډېرو حادو میکروبي ناروغیو کې ورکول کېږي. په دې باندې لیکلي دي 1000 ملي ګرامه. کله چې موږ لابراتوار ته دا وړل کېږي هلته چک کېږي د دې ټول وزن 291 ملي ګرامه ده. یعنی 1000 ملي ګرامه وګوره 291 ملي ګرامه وګوره. که چېرته دا اوس یو ناروغ ته ورکول کېږي دا ډېر کم ډوز ده. یعنی د مثال په ډول موږ او تاسې ذبحه کوو، یو قرباني ده، یو پسه څوک ذبحه کوي نو خو په چړې به یې ذبحه کوي چې ذبحه واقع شي. که ته لښتې ورته راواخلې په لښتو یې وې نو ذبحه خو نه کېږي. د دې داسې معنا ده لکه چې ته په لښتو باندې یو څوک وایې یو مکروب وزن هغه په دې ډول نه وژل کېږي، هغه ته به ته پوره ډوز دوا ورکوې چې دا ډېره خطرناک عواقب له ځان سره لري او دغه مکروب کولی شي چې انسان ټول سیستم تخریش او تخریب کړي او سپټیسیمیا ورته وایي چې هغه داسې یو حالت ده چې ټوله وینه انسان ټول بدن مکروبي سي. نو داسې دوایانې هم موږ ګیر کړي. دا وګورئ یو قسم نوره دوایي ده چې د وینې د غوړو لپاره استعمالیږي. کله چې د موږ په لابراتوار کې دا چک کېږي په دې کې دغسې ګولۍ هم راوځي. رنګونو ته یې وګورئ، ګورئ نور ذرات کې ښکاري. د دې ګولۍ د دې ګولۍ په منځ کې ډېر فرق ده. دا وګوره تور تور ذرات لري او دا تکه سپینه ده. چې کله چک کېږي په دې کې داسې مواد شته چې هغه زهري مواد دي، د انسان بدن سیستم ته خطرناک عواقب لري او ډېر تاوان ورته کوي. دا سیروم د میټرونیډازول چې ډېر مهم انټي پروتوزوال او انټیبیوټیک دی. نو په دې کې داسې که داسې ښه ورته ځیر سیل نږدې وګورئ له لرې تور تور ذرات پکې معلومیږي. یعنې په فزیکي چک کې دا موږ بیخي کیمیاوي تخنیکي چک ته نه وړو، د دې فزیکي چک کې دا موږ نیولي. وګورئ په دې کې تور ذرات ښکاري دننه په منځ کې چې دغه ذرات اجنبي اجسام دي او کیدای شي دا زهر وي، کیدای شي د مکروبونه وي، کیدای شي د داسې شیان وي چې هغه انسان فوري ژوند له خطر سره مخ کړي. داسې اقلام هم موږ نیولي. دا یو قسم دوا ده چې د قوت لپاره استعمالیږي او ډېر زیات شیان یې پرې لیکلي
دومره اشتهاري موضوعات پې لیکلي دي چې که هر سړی وګوري نو هغه به ووایي چې یاره یو پاکټ د ما م اخیستی وي خو کله چې دا موږ چیک کړې وم کتلې نو په دې کې هغه کوم شی چې دوی لیکلي هغه یو هم نشته پکې لکه د ګوړې یوه ګولۍ چې جوړې یا یو دغسې شیریني چې ته خورې داسې یو حیثیت لري زموږ لپاره دا سیفټراکزون دي د یوې ډېرې ښې کمپنۍ ما د بیچ نمبر خبره وکړه په دې باندې بیچ نمبر نشته چې کله بیچ نمبر نه وي د دې دا معنا ده چې دا ډوپلیکیټ جوړه سوې ده جعلي جوړه سوې دې کمپنۍ نه ده جوړه کړې یو بل چا چېرته فرمایش ورکړی جعلي یې جوړه کړې دا وګورئ دا دوایانې خارجي موسساتو لخوا څخه راوړل کېږي تاریخونه د اکثرو ډېر کم وي زموږ دا اصول دي چې کله تاریخ تر شپږو میاشتو کم وي هغه دوا موږ خروجي نه ورکوو ځکه چې دا څون تر خپل صحیح مرکزه پورې رسیږي او هلته بیا مریض ته لاسرسی ورته پیدا کوي ډېر وخته ضرورت ده کیدای شي په ناروغانو باندې تاریخ تېره دوایانې استعمال شي داسې راځئ دا هم انټي بیوټیک دي موکزیفلوکساسین دا هم ډېر مهم انټي بیوټیک دي نسبت نورو ته ګران هم دي او په بالخصوص په ډېرو امراضو کې کار کوي خو لاور ریسپایریټري ټرکټ انفیکشن یا هم په د سینې په مکروب کې ډېر مهم کار کوي په دې باندې لیکلي 400 ملي ګرامه خو داسې کله موږ ګورو په دې کې 215 ملي ګرامه موکزیفلوکساسین دي چې دا په خپله ډېر تاوان رسولی شي دا وګورئ د اګمنټین لیکلي دي جی اس کې کمپنۍ ده دا راوړل سوي دي د دې پورې فورمې هم تر اوسه پورې نشته خو دا موږ ګیر کړو د کیفیت لپاره مو لابراتوار ته یوړل چې کیفیت یې وګورو په دې کې دوه قسمه دوه فورمولې دي چې یوه له دغو دوه فورمولو څخه اموکسیسلین ده اموکسیسلین په 650 ملي ګرامه کې 500 ملي ګرامه وي چې کله موږ دا ګورو په دې کې اموکسیسلین له سره بیخي شته نه بیخي نشته پکې داسې شیان دي دا هم په همدې قسم سره دا مولټي ویټامین پې لیکلي دي په دې ویټامین سي نشته پکې کلشیم جمع ویټامین سي دي خو ویټامین سي نشته پکې بیخي په دې کې شتون نه لري داسې دا نورې دوایانې نو دا یو څو مثالونه وو چې موږ تاسو ته وړاندې کړل موږ په دغه ډول باندې په زرګونو قلمه دوایانې نیولې دي او دا هدر ته تللي موږ څومره دوا هدر کړې تر دې دمه پورې تقریبا له 200 څخه ونیسه تر 210 ټنو پورې دوا موږ دغسې دوایانې چې یا تاریخونه تیر دي او یا هم د کیفیت لحاظه داسې کمزوري راغلي دا هدر سوي دي او 250 ټنو پورې دوا اوس هدر ته برابره ده چې دا به هم هدر کېږي له خیره 300 ټنه انرژیانې او نور هغه مشروبات چې تاریخونه یې تیر دي او یا مضر صحت دي هغه هدر سوي دي او 2.5 ټنه صحیح محصولات هدر سوي چې د 15 قلمه کېږي البته د کومه دوا چې هدر سوي تر 3000 قلمه پورې ده او 150 ټنه غوړي موږ اوس تازه تازه کشف کړل چې 4 ټیلرو کې بار دي او د 3.5 لکو ډالرو ارزښت لري دغه غوړي چې کله موږ په لابراتوار کې وکتل په دې کې پروکساید 38 ګرامه پر لیټر دی پروکساید هغه ماده ده چې کله په غوړیو کې زیاته وي د نه سرطان پیدا کیږي سرطاني امراض یا کارسینوما ترې پیدا کیږي دا کارسینوجنیک مواد دي نو موږ د دې لپاره چې خپل ولس له داسې حالاتو څخه وژغورو دغه غوړي اوس هم له موږ سره فی الحال د هدر په موخه باندې ضبط دي موږ امنیتي ارګانونه هم په جریان کې اچولي دي نو له دې وروسته به پرېکړه کیږي چې دا به له واردونکي هیواد ته بیرته واپس کیږي او که دلته هدر کیږي دا پرېکړه به انشاءالله موږ کوو د نظارت او بازرسۍ په برخه کې تر دې دمه پورې 233 شرکتونه په تېرو 4-5 میاشتو کې موږ په دې توانېدلي یو چې دا وګورو او د دې پوره نظارت وکړو همدارنګه 440 خونده پلورنځۍ کتل سوي دي او 658 دواخانې کتل سوي 106 دواخانې د مهرلاک سوي بیخي بندي سوي چې دوی بې اسنادو دلته کار کوه هېڅ اسناد یې نه لرل او 115 درملتونونه په موقت ډول بند سوي چې د هغوی په اسنادو کې کمبوتات ول څه مشکلات یې لرل تر څو هغه رفع کړي د قیمتونو د کنټرول لپاره موږ ډېر څه کړي دي چې شرکتونو باندې حتی چاپې اچول سوي دي د دوی بیلونه کتل سوي دي دوی نرخنامو مطابق د دوی نرخنامې کتل سوي دي قانون له مخې ډېر زیات جرمانه سوي هم دي او یو شمېر کیدای شي چې تور لیست ته ولویږي که چېرته کنټرول نه شي نو موږ په دې برخه کې په خپلو تجارانو ورونو باندې یو غږ کوو هغه غږ مو دا ده چې راځئ په دې افغانانو باندې رحم وکړو افغانان چې دي ډېر ځورېدلي دي ډېر کړېدلي دي ډېر وخت دلته داسې حالات ترسره سوي چې هغه
په هیڅ ډول باندې انسانیت تر شرمیږي بیانولی یې نشي. 4 کاله دلته سخت حالات تېر سوي. راځئ د قیمتونو په برخه کې د ورځې 20,000 افغانۍ مه ګټه، 15,000 وګټه، حلال یې وګټه، سم یې وګټه. دغه ظلم دې زیاتي نه باید هغه خلک، هغه که شرکت وي، که عمده فروشي وي، که درملتون وي، هغوی باید له دغه حالته لاس واخلي. خو که چېرته هر څوک ګیر سو، موږ له دغه سټیجه اعلان ورته کوو. موږ خو اوس جرمانې په د قانون له مخې په وضع کړي، هغه د جرمانه کېږي، خو کېدای شي وروسته له دې موږ قضایي او عدلي ارګانونو ته هم معرفي کړو. او دویمه غوښتنه مو له دې دوستانو څخه دا ده چې دوی باید د دې ادارې ټولو قوانینو ته احترام ولري. په ریفورمې باید ثبت کړي. هیڅ عمده فروشي حق نه لري، هیڅ دواخانه حق نه لري چې هغه واردات ترسره کړي. واردات باید صرف او صرف شرکت ترسره کړي. ګورئ په دې کې مهمه خبره دا ده، شرکت چې د کمپنۍ دته اعتراض لیټر ورکوي، خپل نماینده یې معرفي کوي په افغانستان کې. د موږ له کمپنۍ سره رابطه وي. که چېرته موږ اوس دغه حالت په نظر کې وننیسو او هر څوک له خارجي هیوادونو څخه دوا راوړي، کمپنۍ هر چاته دوا مستقیم نه ورکوي، نو دا شخص به مجبور وي چې په نورو هیوادو کې په آزاد او تورو بازارونو کې به دوا خریداري کوي، چې د دې کیفیت او مسؤلیت 100% تر سوال لاندې ده. دویمه خبره دا ده چې کله کمپنۍ یو چاته درمل ورکوي، کمپنۍ خپل اسناد هم سره ورکوي، دغه ورسره ورکوي، پیکینګ لیست ورکوي، د تجزیې راپور، د کیفیت چې کوم راپور دی یا انالایز ریپورټ موږ ورته وایي، هغه ورسره ورکوي، خپل رسمي بیل، رسمي انوایس دوی ټاپه کړی وي هغه ورسره ورکوي. نو که چېرته شرکت دا کار وکړي نو دغه اسناد به لري. که عمده فروش او دواخانې والا چې له نورو هیوادو دوا راوړي، له هغوی سره به دا اسناد نه وي. دلته د کیفیت په ارزونه کې، د کیفیت په کتنه کې مهم شی انالایز ریپورټ ده. که چېرته موږ سره د کمپنۍ انالایز ریپورټ نه وي، موږ د کیفیت په کتلو کې پاته راځو. ځکه موږ د کمپنۍ انالایز ریپورټ ته ګورو چې هغوی کوم شیان کتلي دي چې په دې کې دومره دا مواد دي، دومره دا دي، دومره فیصد او دومره فیصدي یې ګورو. موږ دې ته ګورو، د ټیسټ دې دوا کوو. که چېرته د دې مطابق راغی خو دا ټیسټ مثبت ده، که د دې مطابق رانغی یا منفي یا سب سټنډرډ ده. نو په همدې اساس له دوی څخه مو هیله دا ده چې دوی باید له موږ سره پوره په دې برخه کې همکاري وکړي. موږ دوی ته ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي سوداګرو ته. ما مخکې د لیست مجاز یادونه وکړه. لیست مجاز کې رښتیا هم دا موږ منو چې ځینې اقلام نسته پکې، خو موږ د دې لپاره چې د افغانستان د مارکیټ ضرورت راپسي، تجاران له مشکله خلاصي، لیست مجاز هم د موقت وخت لپاره له منځه یې وړ. صرف مو هغه څه ورته مهم وګڼل چې کمپنۍ باید دلته ثبت وي او یا هم د ثبت لپاره 90% 80% اسناد تکمیل وي. هغو ته موږ په ریفورمې ورکوو او هغو اقلامو ته چې هغه د موږ په اداره کې فني بورډ هغه تایید کړي او د کیفیت او مسؤلیت تضمین موجود وي او همدارنګه د افغانستان صحي سیستم ورته ضرورت ولري. هغه که په لیست مجاز کې هم نه، موږ دوی ته په ریفورمې ورکوو او ورکړي مو دي. دغه سلسله دوام لري. لابراتوار کې به مخکې د خلکو کارونه په میاشتو ځنډېدل، اوس د موږ نهایي 20 ورځې په 20 ورځو کې دننه سمپل هم اخیستل کېږي، نتیجه هم ورکول کېږي. حال دا چې موږ یو لابراتوار لرو، د موږ په ملګرو باندې ډېر زیات فشار هم ده. نو د لابراتوار په برخه کې چې کوم سهولتونه ایجاد شوي دي هغه تاجران رونه خپل هم ګوري. و یک موضوع که بسیار مهم است که بعضی سیمپل ها یا نمونه ها همراه ما تا 2 ماه میمانه، تا 3 ماه میمانه. و مشکل د خود شرکت است. اکثر وقت یک شرکت که سیمپلش یا نمونهش به ما برسد، اینها نماینده خود یا خودشان پشتکار خود نمیگرده که سبب میشه تا این معطل نمونه های آنها. به خاطر از اینکه ما خود ما نمیتونیم که کاغذها یا اسناد اینها از یک شعبه به دیگه شعبه ببریم، از دیگه شعبه به دیگه شعبه، چون یک نفر نیست، 2 نفر نیست، باید اینها یک نماینده شان اینجا باشه. و همچنان ما در لابراتوار فیس میگیریم، اینها باید فیس لابراتوار تأدیه کند، بعدا ما نتیجه به دستشان میتیم. فی الحال هم ما تقریبا سری شرکت ها از 1 میلیون افغانی زیادتر ما سرشان قرض داریم که اینها تسلیمی ما نکرده و تسلیمی اداره نشده، تسلیمی بانک نشده و کارهایشان معطل میشه. نو په همدې اساس له دوی څخه د موږ هیله ده چې په خپلو کارونو پسې وګرځي. راځئ اوس په پلانونو باندې وغږیږو چې موږ څه پلان لرو په آینده کې، څه کول غواړو چې دغه اداره پرمختګ پیدا کړي او دغه ادارې کارونه سم مخته لاړ شي. اول د موږ پلان دا ده چې موږ به ټوله اداره ډیجیټلایز کوو، سیستم به ډیجیټلایز کیږي چې په دې باندې موږ عملاً کار شروع کړی او په دې برخه کې له موږ سره خارجي یو شمېر خارجي مؤسسات هم کار دي.
موږ په دغه طرحو باندې کار شروع کړی سي. اول به کار له کوم ځای شروع کوو؟ له پذیرش نه ونیسه راځه تر یو عادي عریضې پورې، تر ټولو پورې به دا کار انشاءالله ډیجیټلایز وي او ډیټابیسونه به قوي سټرانګ ډیټابیسونه به موږ جوړو سي ګمرکاتو سره، نو نورو ولایاتو سره موږ باید وصل وو. په یو ګمرک کې دوا راځي یا غذایي محصولات راځي، هلته به په ډیټابیس کې کتل کېږي چې دغه شرکت ثبت ده که نه ده ثبت، اسناد اصلي دي که جعلي دي، او دا کوم اقلام چې دي راوړي دي په څه ډول باندې دي، نو دغه ټول به هلته موجود وي او د وخت له ضیاع څخه به مخنیوی کېږي. همدارنګه 4 لابراتوارونه موږ په نظر کې لرو د درملو سې په 4 زونونو کې 4 لابراتوارونه جوړ کړو. د دې طرحه هم جوړه سوې ده، د ریاست الوزرا محترم مقام ته وړاندیز هم سوی ده چې له هغې خوا څخه اقتصادي شورا ته راجع سوې ده. په اقتصادي شورا کې به دې پرېکړه کېږي. 8 د غذا لابراتوارونه انشاءالله موږ جوړو، پلان لرو چې په 8 هغو ولایاتو کې چې هلته لوی ګمرکات شتون لري د دې هم طرحه جوړه ده، د ریاست الوزرا محترم مقام ته وړاندیز سوی ده چې له هغې خوا څخه اقتصادي شورا ته محول سوی. د تشکیل په برخه کې هم موږ الحمدلله په آینده کې اراده لرو چې تشکیل نور هم پراخه کړو او تر اوسه پورې هم ډېر کار سوی ده. څو مهم موضوعات هغه دا هم دي چې هغه تجاران وروڼه چې موږ خبرې اوري موږ ویني هغوی دې دا خبرې ښې په غور واوري. ګورئ افغانستان د یو مستقل هیواد ده. افغانستان ته که د هر هیواد له خوا څخه دوا راوړل کېږي که غذایي توکي راوړل کېږي باید په افغانیو باندې قیمت پرې لیکل سوی وي. MRP یا مکزیمم پرایس ورته وایي، دا باید په افغانیو لیکل سوي وي تر څو دلته د موږ خلک د قیمت په کنټرول کې خپله هم رغنده رول ولري. دلته اوس دوا راوړل کېږي، په ځینې دوایانو بیخي قیمت نه ده لیکلی، په ځینې دوایانو کلدارې لیکلي، په ځینو باندې تومن لیکلي. دا هغه څه دي چې د هېواد هغه استقلالي فکر هم یو څه سوال لاندې راولي چې دا افغانستان ده ریټ په کلدارو لیکلی، دا افغانستان ده ریټ په تومنو لیکلی ده، ریټ په لیرې او په نورو هېوادونو په اسعارو باندې لیکل سوی. نو د موږ به ډېر مهم کار دا وي چې MRP به په افغانیو باندې لیکل کېږي. بل په کمپنیو به دا لازمي کېږي چې په خپلې هرې دوا باندې بارکوډ ولري، لکه داسې بارکوډ چې دلته پرې لګېدلی، د بارکوډ په اساس باندې هر څوک کولی شي چې د عادي موبایل سکینر له لارې هم د دې دوا اصلیت معلوم کړي چې آیا دا اصلي ده که نه ده که جعل جوړه سوې ده. او په دې برخه کې به د موږ د خارجي کمپنیو کتنه یا انسپیکشن انشاءالله شروع کوو. موږ سره تقریبا 580 کمپنۍ خارجي کمپنۍ ثبت و راجستر دي چې دغه کمپنۍ چې د کوم اقلام او دوایانې چې افغانستان ته راوړل کېږي تر دې دمه پورې د اکثرو کمپنیو لیدنه نه ده ترسره سوې. موږ دا اصول دي چې باید دا کمپنۍ 3 نورو هیوادونو ته هم باید صادرات ولري. اول هیواد په صادراتو کې باید افغانستان نه وي. موږ خپل معیارات لرو، باید کمپنۍ دا معیار باید ولري، بیا موږ دلته د ثبت او د وارداتو اجازه ورکوو. خو چون دغه اکثره کمپنۍ د جمهوریت په وخت کې راجستر سوي لیدنه نه ده سوې، موږ به د دې لیدنه شروع کوو. هغه کمپنۍ چې معیاراتو ته برابرې وي له هغو سره به خپل قرارداد ته دوام ورکوو، او هغه کمپنۍ چې معیاراتو ته نه وي برابرې هغه موږ تور لیست اچوو. بله موضوع چې دا د موږ په ستراتیژیک پلان کې د هغه دا ده چې موږ لیست مجاز ختمول غواړو، د پروډکټ ثبتول غواړو، د اقلامو ثبت باید شروع سي، د برانډونو ثبت باید شروع سي. د نړۍ هم اصول دغه دي. لیست مجاز ډېر یوه زړه موضوع ده، یو زوړ فکر ده. نو د اقلامو په ثبت باندې موږ بازار هم ښه کنټرولولی سو، موږ عایدات هم زیاتیږي او کیفیت هم تضمینولی سو. شفافیت لپاره، د کیفیت لپاره او موږ ښه پلانونه لرو تر څو پورې په اداره کې داسې یو سیستم ایجاد سي که یو څوک وغواړي چې فساد وکړي هغه به فساد نسي کولی. داسې یو تړلی سیستم انشاءالله موږ ایجادوو. په دې برخه کې موږ له مختلفو انجینر صاحبانو سره اوس ناست هم لرو او دوی سره مباحث هم کړی ده او په دې باندې به انشاءالله کار کېږي. ګمرکات به ټول د ادارې سره وصل کېږي او ګمرکات ته چې کوم اقلام راځي هغه به عیناً په همغه وخت کې دلته موږ ته ښکاري چې څه روان دي، څه راغلل او څه کېږي. دا داسې یو څو لنډې خبرې وې. یوه مهمه موضوع چې ده آخري خبرې د ما دا دي چې هغه داخلي تولید ده. محترم ورونو، د سیاسي حریت او د سیاسي ازادۍ د ساتنې لپاره اقتصادي حریت شرط ده. که چېرته یو هیواد اقتصادي حریت نه لري هغه به مجبور وي چې د نورو هیوادونو د یو شمېر فشارونو لاندې به وي، ځکه چې خپل داخلي تولید نه لري، مجبوره ده چې له نورو هیوادونو څخه واردات ولري او د وارداتو په برخه کې که هغه هیواد هر څه غوښتنې درلودې، شرط درلودې، څه به له لاسه حتما ته ورکړي. نو د موږ کوښښ دا ده چې موږ اقتصادي حریت په دې برخه کې ترلاسه کړو. ښه اقتصادی حریت څنگه ترلاسه کوی سو؟ ما چطور میتونیم که حریت اقتصادی را داشته باشیم؟ باید با تولیدات داخلی کار شود. ما همه تاجرا و همه برادرانی که چی تاجران ملی هستند، چی تاجران بین المللی هستند، چی داخلی و خارجی هستند،
دروازه ما برشان باز است. هر کس آمده میتونه در بخش ادویه و غذا، در بخش محصولات صحی، فابریکه‌های تولیدی را ایجا ساخته میتونه، جور کرده میتونه. ما هم رایشان 100% همکار هستیم. ما در پالویشان استاد هستیم. طرح ما برشان به دست میتیم و در این بخش بسیار مهم شرکت های سهامی هستند. ما تاجران را از برادران تاجران خود تقاضا داریم که به شکل سهامی کار پیش ببره، چرا که یک نفر اگر زیاد سرمایه داشته باشه 1 میلیون 2 میلیون تا 5 میلیون دلار، اگر به شکل سهامی باشه یک کارخانه تا 50 میلیون دلار هم جور میشه که معیارات جهانی به نظر د اوجه گرفته میشه. موږ په دې برخه کې تاجران تشویق کړي دي. د دوی ستونزو لپاره ما حتی دوی ته هماهنګي کمیټې جوړې کړي دي او د دوی ستونزې مو اورېدلې دي. د دوی له کارخانو څخه وخت په وخت لیدنه ترسره کیږي او د دوی ترڅنګ موږ ولاړ یو. موږ دوی ته دا وعده هم ورکړې چې تاسې ظرفیتونو د ارتقا لپاره هم موږ کار کوو. د WHO سره موږ خبره کړې ده چې که چېرته ضرورت سو د دوی یو شمېر فارماسیستان فرمولیشن په برخه کې، هغه په نورو تخنیکي برخو کې کار کوي، هغو ته موږ ټریننګونه هم ورکولی سو. د کیفیت په برخه کې داخلي تولید ته موږ ډېره توجه کړې ده چې د دوی کیفیت باید سم وي، په نړیوالو معیاراتو برابر وي او هغه کارخانې چې هغوی په لوړه کچه دلته تولید لري د هغوی لپاره موږ په آینده کې پلان لرو. موږ به دوی تقدیروو، دوی ته به تقدیرنامې ورکوو. د دوی په څنګ کې هم مخکې ولاړو، اوس به هم ورسره ولاړ یو. د موږ لپاره تر ټولو یو ښه زیری هغه دا ده چې انشاءالله په ډېر کم وخت کې به د سنو پرما په نوم باندې یوه داخلي فابریکه ده چې ډېر متحد ډېر وړه اشخاص دغه کار مخ ته وړي. یقینا چې په دې وطن په اسلام او د افغانستان په خلکو مین خلک دي. زه دې فابریکې ته ورغلی یم، ډېر زیات خوشحاله سوی یم. پر روانو نږدې ورځو کې به دغه فابریکه خپل فعالیت شروع کړي چې د دې ظرفیت ډېر لوړ ده. په 40 ساعتونو کې کولی شي چې 3 میلیونه صرف ټابلیټ تولید کړي. په 40 ساعتونو کې کولی شي داسې میلیونونو کپسول او سسپنشن او شربتونه انجکشن باب د تولید کړي او حتی له خارجي هیوادونو ته صادرات تر اوسه پورې تولید شروع کړی نه ده، خو ځینې هیوادونو له دوی سره خبرې کړي دي چې دوی به خپل تولید هغوی ته ورکوي. نو دغسې دې ته ورته نورې کارخانې، نورې فابریکې موږ د دوی په څنګ کې ولاړ یو. دوی تشویقوو دې کار ته. هر څوک چې راځي د صنعتي مځکو په هکله باندې هم موږ اقتصادي شورا ته خپله اجنډا لېږلې ده چې موږ د دغو فابریکو لپاره باید صنعتي ځمکې ولرو. د دې د ګودامونو لپاره به صنعتي ځمکې توزیع کیږي او انشاءالله په دې برخه کې به موږ له دوی سره 100% همکاره یو. نو دا د ما څه خبرې وې. اوس صرف د ګمرکاتو په برخه کې د موږ د نظارت او د ارزیابي محترم رئیس ډاکټر صاحب احسان الله صدیق داسې 5 دقیقو کې د خبرې خلاصې کړه چې بیا وخت کم ده، بیا به یې تاسو پوښتنې ته وخت درکړو. معین صاحب څه خبرې لري مخکې له هغه نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. موږ خو دا خبره کوو چې وضع دا پرپرمو ارزښت چې دی، تاوان یې څه دی چې داسې ثبت دا پرپرمي چې وي دا مخکې د دا شل کلني انقلاب مخکې هم ثبتېدې. زه په دا ریاست عمومي و تقاعد تجارت کې وم. د ټوله تجارتي اسناد دپاره دا پرپرمي لازمي وي. په کوم وخت چې به پرپرمه ثبت سوه نه سوه د هغه دپاره عدم 25% بیا ځینې کاټوله ګمرکاتو. نو دا یو لازمي کار و. په دې پرپرمو کې پیدا دا ده چې د هغه ملک معلومیږي، کمپنۍ یې معلومیږي، اصل و کم اصل یې معلومیږي. کومه کمپنۍ چې هغه کمزوره کمپنۍ هغه رجسټر کوي څوک نه، چې د دنیا د معیار مطابق یې هغه رجسټر کوي. نو دا په دا تېره شل کلنۍ دوره کې د مابینه څخه تللې وې. اوس هم په نورو ځایو کې په تجارتي شیانو کې په ټول کې په نظر کې نه نیول کېږي. هر کم شی چې یو چا راوي هغه یې راوي، خو هغه پرپرمي و مشخصات نه یې معلوم. نو د دې ادارې دپاره چې دا موږ راغلي دا مې لازمي بللې ده چې دا پرپرمه به په نظر کې نیول کېږي، شرکتونه به ثبتوي. او د دې یوه فایده دا ده چې کمپنۍ یې معلومه سوه، په هغه کې کومه دوا چې د هغه معلومه سوه، پرپرمه چې ثبتېږي. دلته بیا موږ خپل یو بوردپني لرو، په هغه کې فارماسیستان دي او ډاکټران دي، د هغو ټولو د نظر وځي چې کومه دوا صحت ته تاوان کوي هغه ته اجازه نه ورکوو، کومه دوا چې صحت ته فایده کوي هغه ته اجازه ورکوي. نو دا د پرپرمو ارزښت دی. او نور خو نو دا تېره دوره کې چې کوم قوانین جوړ سوي دي هغه تقریبا په هره برخه کې اشاره واخلي. مثلا د تجاران د خوا څخه هم بعضې تجاران
د مافیې په نامه چې د دې زړه غوښتی دي هغو خپل کار کړی او ډېر تجاران د پښو لاندې سوي دي هغه ګسر په خبر نه وي د هغه رقم د ډاکټران په حساب چې راواخلې په ډاکټرانو کې هم داسې سوي دي چې بعض ډاکټرانو ته مخه ورکول سوې ده هغه پر مخ تللي دي باید ښه ډاکټران وو په کارپوه ډاکټران وو د هغو نظریه نه ده منل سوې دا قانون هم داسې تقریبا په سل کې 80% د مافیې په نظر جوړ سوی دي 40% په خپله د حکومت جوړ کړي دي نو د دې دپاره دا پرپرمي چې دي دا خو لازمي دي او دویمه خبره دا ده چې دا کمپنۍ چې دي هغه خپل شرایط لري خارجي کمپنۍ چې موږ دلته ثبتوو تقریبا 14 شرایط لري په هغه شرایطو کې چې اوس موږ د بعضو کمپنۍ کاغذان بررسي کړي دي ما به خپله کتلي مې دي په هغو کې تقریبا په چا کې 5 دي دا شرایط په چا کې 6 په چا کې 9 او د دې کمپنۍ 18 کاله کې ثبت سوي هم وي نو اوس موږ کوشش کوو چې دوی ودې ته اماده کړو چې دوی مکمل په قانوني ډول باندې خپل ځان ثبت کړي نو به د هغه نورو جعلي شیانو مخنیوی وشي نو بل د داخلي کمپنیو خبره ده چې زموږ کومې داخلي کمپنۍ دي هغه هم خپل د معیار مطابق شیان چې دوی تولیدوي موږ د دې سره په هر قسم کې موږ همکاري کوو ورسره ولاړ یو پر ګردو پوښتنې ورسره کوو پرښتنې ورسره کوو خو البته موږ په نظر کې لرو چې د دې تولیدات به ټوله د معیار مطابق وي او پر نړیوالو مؤسساتو هم موږ غږ کړی دي چې کوم وخت تاسې د خارجه څخه کوم دوایانې راوړي چې د دې زموږ په ملک کې کومې کمپنۍ تولید کوي هغه دوایانې به چې هسته یې راوړي د خارج څخه به یې نه راوړي د دې څخه به یې رانیسي دوی هوکړه راسره کړې ده او په آینده کې هم انشاءالله په نظر کې لرو چې دا تولیدي شرکتونه به هم انشاءالله دوی په خپله خوښه باندې په دې راضي شي چې په 100 کې 10% دا زموږ د کمپنیو څخه خریداري وکړي زموږ کمپنۍ ته پر مخ تګ وسي او زموږ خلک د ملک ته په کار ولویږي کمپنۍ په کار ولویږي نور خو ان شاء الله الرحمن ډاکټر صاحب پر بیان درته وکړي مفصل ما مطلق دی څو مختصرې خبرې وکړي ډاکټر صاحب بسم الله الرحمن الرحیم د قدرمن عمومي رئیس صاحب معین صاحب مفتی صاحب انعام الله سنگمنګاني په اجازه د مجلس ټولو قدرمنو ګډونوالو او همدارنګه د رسنیو له لارې ټولو هیوادوالو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم دا چې د خوړو او درملو په برخه کې د څار او پلټنې د خوړو او درملو د ملي ادارې د اساسي دندو څخه شمیرل کیږي نو په همدې اساس د دې لپاره چې د بې کیفیته خوړو او درملو د راتګ مو مخنیوی کړی وي د خوړو او درملو د ملي ادارې د نیمې رهبرۍ د هیواد اتو ګمرکونو ته خپل مسلکي او په کارپوه کارمندان واستول چې پر دغه اساس موږ ډېرې لاسته راوړنې درلودلې الحمدلله داسې و چې مخکې کله چې به دوا هیواد ته راتلله یعنې په ډېر کم د 10 تر 15% څخه سمپل اخیسته کېدی د جمهوریت په وخت په تېرې ادارې په وخت د 10 تر 15% پورې سمپل اخیسته کېدی نور چې هر څه وه د ګمرک څخه بدون د سمپل او د تجزیې د خروجي اجازه ورکول کېدل د پیسو په مقابل کې او هیڅ کیفیت مطرح نه و او کیفیت د ډاډ وړ نه و 10 څخه 15% چې کوم د کابل مرکز ته راستول کېدله د هغه څخه ډېر کیفیت د ډاډ وړ نه و د په لابراتوار کې هم بعضې مشکلات وه او دا خپله د ګمرکو په ارشیفو کې اسنادونه شته انشاءالله که بیا رسنۍ وغواړي چې ورته راوړو چې فقط د دوا نوم او اکسپایر تاریخ نوشته سوی دی نور دوا ته د خروج اجازه ورکړل سوې ده نو په دې کې هیڅ کیفیت مطرح نه و او هیواد ته چې ټوله دوا راتلله د دغه 10 څخه 15% چې کوم سمپل اخیسته کېدی هغه هم کابل ته چې راتلی د په اداره کې خلک ډېر ځوروله بعضې اسنادونه و شی شته چې مثلا د خلکو څې روپۍ هر څه اخیستلې او د کومو 4 میاشتو رئیس څخه چې موږ په ګمرکو کې فعالیت شروع کړی دی د 290 شرکتو لخوا څخه تقریبا 8.5 لکه کارتنه دوا راغلې ده چې 540 کارتنه 540 کانټینره کېږي چې د دغو ټولو سمپل اخیسته سوی دی کابل ته مو راستولی دی در حال کې چې په ټول افغانستان کې موږ یو لابراتوار لرو په ډېرو کمو امکاناتو خو الحمدلله لابراتوار ټکنالوژي ښه ده خو ولې پرسونل و ټوله شان ډېر کم دی اما موږ 15 چنده د تېر حکومت سمپلونه تجزیه کړي دي
او کمې نتیجې مثبت یا منفي چې راغلي دي او تقریبا 9,000 کنټینره غذایي مواد راغلي دي. په دا ټوله سمپل یې اخیسته سوی دی، د فزیکي چیک او لابراتوار کې تجزیه سوي دي چې د دغه مثال څخه موږ ډېر چې د دغه مثال څخه موږ په جلال آباد ګمرک کې غوړي ګیر کړله، هغه پر اکساید ډېر لوړ و، حتی کارسینوجن سرطانزا مواد پکښې وه. په هرات ګمرک کې مو ډېر غذایي مواد د ایران څخه بعضې انرجیانې راغلي وې چې د هغو تاریخ بیا تیر و. نور داسې د خارجي هیوادو داسې مواد راوړل لکه کم شامپو و، لوشن و، کریم و، دا ټوله چې وه تر وخت به تیر وه، اما افغانستان ته زموږ تجارانو راوړله. دغه امراض چې دي د پوست ډېرې مریضۍ رامنځته کوي، ډېر خلک چې اساس یې حتی بعضې وخت سبب د مرګ کیږي. خو دغه تجارانو بیا هم دا شان راوړله، هېڅ مراد و هېڅ شی د ملت په خاطر هېڅ رحم یې نه درلودی، په پوره قیمت یې پر خرڅوله او اکثره شان چې و دا اطرافو ته تلله. زموږ په اطرافو کې زموږ د هیوادوالو د تعلیم کچه ډېره ښکته ده، خو دا هلته بې استفاده کړل. که د پوست مریضي به ور پیدا سول، هغو فکر کوي چې دا د بل شي څه موږ ته پیدا سوې ده، ولې اصل علت بې دغه و. د ګمرکو په بخش کې موږ ډېر سهولیات راوستلي دي. سمپل په کومه ورځ چې دوا راسي، په هغه ورځ چې استعلام راجع سي موږ یې سمپل اخلو. کابل ته په ډېر چټکه توګه مثلا مکتوب هر شی راستوو، د هغه بعده د لې په حد اکثر توګه په 20 ورځې کې موږ تجزیه نتیجه په لاس ورکوو. همدارنګه مؤسساتو ته موږ ډېر سهولیات راوستلي دي. کومې مؤسسې چې دوا راوړي داسې یو توافقنامه مو ورسره کړې ده چې په ضمانت کم کنټینر چې د ګمرک سره راوځي هغه به لاک و مور کېږي، د هغه بعده به د لې د دوی معیاري سټاک ته چې کله راورسېږي، ځکه چې د مؤسساتو کم مټران چې هغه راوړي هغه معیاري یخچالي مټرانې، نو بیا د دوی په سټاک کې چې دوا تخلیه سي زموږ هیات ورځي سمپل ځینې اخلي، دغه نتیجه چې هر شی مثلا مثبت یا منفي راووتله بیا د ډسټریبیوټ اجازه ورکول کېږي. اما د تیر حکومت څخه اوس هم په ګمرکاتو کې که یو مستند یو څوک پر جوړوي، موږ به ثبوتونه ورته ورکړو چې ډېر خیریه مؤسساتو چې د افغانستان سره کومکونه کړي وه، بعضې به دواوې وې، بعضې به طبي تجهیزات وه، ولې د لې په ګمرکاتو کې به دغه کمه اداره چې وه هلته به د پیسو تقاضا ځینې کېدل. هغو به ویله چې موږ مثلا دا ډېر موږ یو کومک کړی دی او دلته ته زموږ ته د پیسو تقاضا کوئ، نو هغه شیان یې په هغه ګمرکو کې پرې ایښي دي، اوس هم په هغه ګمرکو په هغه ګدامو کې پراته دي. نو اوس موږ یو نوې پروسه شروع کړې ده د مشرانو په هدایت سره چې دا ټوله اوبر ته هغه شفاخانو ته توزیع کېږي. بل زموږ د تجارانو بعضې دا خبره کوي چې مثلا دغه کم په ګردو ګمرکو کې چې دي ګدامونه معیاري نه دي، اما خپله داسې کوي چې د هغه کراچي څه یا د لاهور څه یا د چابهار بندر څه دوی په ډېر عادي موټر کې، په ترپالي موټر کې یا په کنټینر کې دوی دوا راباروي، د لې افغانستان ته چې رارسېږي 10-15 الا 20 شپې پر تېرېږي. که په ژمي کې هغه درجه حرارت تر 10 هم کښته وي، حتی بعضې وخت منفي، که په ګرمۍ کې تر 50 هم پورته وي، ځکه چې درجه حرارت چې په آزاد هوا کې څومره وي، په ګمرک کې په کنټینر کې تقریبا 30-40% نور هم اضافه کېږي، ځکه چې هلته ډېر هوا یې بنده وي. خو ولې کله چې ګمرک ته راسي دوی وایي چې یا د ګمرک ګدامونه معیاري نه دي او موږ نور سهولیات دا ورته برابر کړي دي. که د دوی دوا قانوني راغلي موږ ضمانت ځینې اخلو، خپل هیات ورسره کوو، هلته د دوی په ګدامو کې دوی ته کرنتین کوو تر هغه وخته پورې چې کومه د سمپل نتیجه راځي. نو زموږ ملي تجاران یې خپل هم یو څه اصول مراعات کړي، ځکه چې دا دوا برته ملت خوري، د هغه په کراچي څه یا د هغه چابهار بندر څه چې دا راخیستي په ترپالي موټر کې یا په ساده کنټینر کې راخیستي، تر دا ځایه چې رارسېږي د ډېرو مشکلاتو سره مواجه کېږي او ډېر دغه دوا حتی امکان لري چې مثلا خپل خاصیت خو د لاسه ورکړي، نور بد اضرار عوارض جانبي تر حد امکان ورسېږي. او په افغانستان کې که موږ تاسو وګورو په اکثریت شفاخانو کې د اکثریت امراض چې دي دا خلک چې بستر دي ته سم بیا ورسئ، رسنۍ دې هم ورسئ، اکثریت امراض مزمن دي، یا هیپاټایټس یا پولیسیسټیک کډني یا کډني فیلر، نور د هر امراض چې ونیسي اکثریت بستر مریضان چې دي یعنې 95% مزمن امراض دي.
نو څنګه چې ډاکټر صاحب وویله دغه دواوې چې موږ ورته ورکړو کې معیاري ډوز نه وي معیاري دوا نه وي هغه چې د دوا سره خو مثلا د مریضۍ سره خو کومک نه کوي چې مثلا مریضۍ ته فایده ورسوي انسان جوړ کړي حتی مریضي نورم مزمنه کړي نورم مزمنه کړي دغه زموږ کم هیوادوال چې پاکستان ته ځي هندوستان ته ځي ایران ته ځي تداوی دپاره یعنې که یو سروي وسي رسنۍ دي دغه معلومات وکړي که دغه معلومات ټوله وکړي دا اکثریت 95% مریضان چې دي مزمنې مریضۍ دي نو دا ډېر خطرناک حالت دی دا زموږ اقتصاد ته څونه ضربه رسیږي زموږ ملت ته دغه اطفال خپله دغه کم تحقیقات چې شوي دي د سوی تغذیې د کاله څو لکه مثلا انسانان پاخته کېږي په افغانستان کې نو دا ډېر شدید او وخیم حالات دي باید چې موږ خو الحمدلله اوس ډېر پرمختګ مو کړی دی ډېر اصلاحات مو راوستلي دي نو تجارانو ته مو هم دغه توصیه ده چې همکاري وکړي ټوله اصول مراعات کړي د خوړو او درملو د ادارې د محترم رئیس صاحب مرستیال صاحب او د نظارت او څارنې د رئیس د اړخیزو معلوماتو نه یوه نړۍ مننه اوس د پوښتنو وخت ده جناب رئیس صاحب پوښتنې به 3 او جای واخلو چون موږ بله برنامه هم لرو چې هغه تکراري پوښتنو مخنیوی اوسي وخت به هم هغه کړی سپما کړی نو په پیل کې سید عمر سهار ته وخت ورکړو له سلام وطندار نه چې خپله پوښتنه لنډه البته مطرح کړي بسم الله الرحمن الرحیم ډیره مننه رئیس صاحب فعالیتونو نه مو کور مودان لنډ ډول باندې که راته ووایې افغانستان اوس مهال څومره بهرنیو درملو ته ضرورت لري څومره په کور دننه تولیدیږي او دغه دواړه بیا د افغانستان د اوسني وضعیت هغه اړتیاوې پوره کوي که نه بله پوښتنه مې په ننګرهار کې د وروستیو کې د ملي تلویزیون یوه ویډیو راووته چې یو ډاکټر له یو درملتون سره قرارداد لري او د هغه په خوښه په ریټونو باندې هماغه دوا له هماغه یو درملتون کې پیدا کېږي بل ځای کې نشته او د هغه په خوښه یې خرڅوي دغه مشکل په ټول افغانستان کې شته دی په دغه برخه کې مو څومره کار کړی مننه ډېره مننه وسیم د سولې غږ شبکې نه وسیم تلاش ډېره مننه رئیس صاحب تاسو په خپلو خبرو کې وختي یادوري وکوله چې ګڼ شمېر درمل همداراز د غذا مو ترلاسه کړی چې خلکو ته مو جریمه ورکړې ده له دغه طریقه مو څومره کسان یا شرکتونه جریمه کړي او څومره عواید ترلاسه راغلي همدارنګه فیس خبره مو کوله چې څومره په دغه برخې څومره عواید ترلاسه کړي دغه ادارې او تر اوسه پورې د اسلامي امارت له راتګ وروسته داسې کوم بهرنی شرکت یا بهرنی پانګوال راغلی په افغانستان کې په دغه برخې د پانګونې لیوالتیا ښودلې که نه ډېره مننه هدیه زیایی لطولونیوز نه به نام خدا رئیس صاحب شما بر ما ایره بگوین که در 1 سال گذشته چقدر دوا وارد کشور شده در کنار از این نتیجه فیصدی چقدر اینا مثبت بوده و دواهای خوب بودن چقدر اینا نتیجهش منفی بوده و در کنار از این در چند ماه گذشته دواهای ایندی از بهر از اینکه پروازها وجود نداشت کمیافت شده بود اگر پروازها دوباره هم باز نشه راه بدیل وجود داره که دواها وارد کشور شود یا خیر ممنون شما ډیره مننه جناب رئیس صاحب مهرباني له ټولو څخه نړۍ مننه د سحاق صاحب د سوالونو په جواب کې به دومره ووایم ما په خپلو خبرو کې وضاحت ورکړ چې د افغانستان داخلي تولید کم ده له 10 څخه تر 15% پورې د موږ د مارکیټ ضرورت په داخلي تولید رفع کیږي او له 15 څخه تر 90% پورې موږ واردات ته ضرورت لرو چې له بهرنیو هیوادونو څخه درمل راوړل کیږي او په دې برخه کې کار روان ده چې ان شاء الله داخلي تولید ته توسعه ورکړو دویمه خبره تاسو د ډاکټرانو د قرارداد د دواخانو سره خبره وکړه بالکل افغانستان کې دغه ستونزې شته دغه مشکلات موږ تاییدوو چې دغه شته ځینې نسخې شفري لیکل کیږي او ځینې داسې برانډونه دي چې هغه په بازار کې عام نه وي او دوی مشخصا د یوې کمپنۍ راوړي وي په ولایت پورې منحصر وي نو په دغه ډول باندې دا کار کیږي د دې په کنټرول کې نه تنها د موږ دنده ده د عامې روغتیا د وزارت دنده هم ده چې دوی باید د ډاکټرانو د نسخو په اصلاح کې د ډاکټرانو په اصلاح کې دوی باید رغنده ګامونه واخلي او په دې برخه کې موږ کوشش کړی ده او یو اعلامیه به هم انشاءالله په راتلونکو ورځو کې موږ داسې ولرو چې هر هغه اشخاص چې هغوی عمده پروشي لري عمده پروشي خو لا خیر په دې برخه کې نه راځي دواخانې یا درملتونونه راځي که هغوی چیرته
ګران درمل پلورلي وو نه تنها جرمانه بلکې دا به قضایي عدلي ارګانو ته معرفي کیږي او له ډاکټرانو څخه مو دا غوښتنه ده چې دوی باید نسخې شفري ونه لیکي. اصول دا دي چې نسخه خو باید اول په کمپیوټر باندې ولیکل سي، نو شفري خو بیخي لرې خبره ده. خو په دې برخه کې هم انشاءالله موږ پلان لرو چې له عامې روغتیا د عامې روغتیا له وزارت سره یو ګډ پلان جوړ کړو تر څو دغه مشکل ته د پای ټکی کېدو. دویم د وسیم صاحب د پوښتنې په جواب کې محترمه د موږ ټول عایدات په تیرو تقریبا یو کال یا څو میاشتو کې 3.9 میلیونه افغانۍ دي. دغه عایدات چې دي صرف د لابراتوار فیسونه دي او یو شمېر کم جریمې دي. د جریمو په هکله باندې چې دغه اوس کوم خلک جرمانه سوي تر دې دمه پورې دوی جریمې نه دي تسلیم کړي. دا د تیرو 10 ورځو خبره ده. داسې شرکتونه هم شته چې هغوی 1 میلیون جرمانه سوي دي. نو په دې باندې بحث روان ده او په دې به بحث کېږي. وروسته به بیا دا خبره معلومیږي چې دوی به څومره جرمانه به تسلیم شي په مجموعي ډول سره او دا به جمله څومره شي. خو دومره ویلی سم چې په تیر کال کې دغه کار لږ ټکنی و، کمزوری و. یو اداره کمزورې وه، اداره ورانه اداره وه، بل تشکیلات یو نوی نظام راځي، نوی تشکیل جوړیږي، نوی سیستم شروع کیږي، خامخا په دې کې څه کارونه ځنډني وي. راځم د دې خور د پوښتنې په جواب کې د موږ د بازار د مارکیت ضرورت چې دي، ضرورت مارکت ما از 800 میلیون تا 1200 میلیون دلار سالانه. ما تقریبا در طول 5 ماه یا 4.5 ماه گذشته به اندازه 6.5 میلیون دلار پوری فرما به خاطر تجارا ما داده ایم. یعنی اینها باید امی دوار بیاره در افغانستان. ما گفته میتونیم که تا هنوز فقط در طول 4.5 ماه آنها از 60 میلیون دلار دوار وارد افغانستان کرده که بسیار یک مقدار کم است و هر کسی که شرکت داره در این بخش تجارت میکنه آنها باید ضرورت مارکت رفع کند. این مسئولیت به دوش آنها هست که آنها در این بخش کار میکنه، جواز گرفته و ما برایشان سهولیات هم ایجاد کرده. و بخش دواهای هندی که است مطلقا خودتور نیست که کلشان از طریق هوا وارد افغانستان میشدن. از طریق زمین از راه پاکستان حالا هم جریان داره، دوای هندوستان میایه. یک مقدار کمش که به نام اورپان درگ ما او را میگیم که در امراض سرطانی استفاده میشد به شکل قاچاق از طریق هوا در طیاره ها مردم می آورد. باز در مقابل 50 دلار یا 100 دلار در یک بیک رشوت میداد، او را از میدان رها میکرد. چون یکی خوب پروازها از هندوستان بند شد و هم ما قاچاق بند کردیم، برشان راههای اصولی را خلاص کردیم که شما میتونین به خاطر اورپان درگ هم پوری فرما بگیرین، هر شرکت میتونه. حتی به خاطر اورپان درگ ما گفتیم اگر کمپانیم ثبت نباشه چون او دوا بسیار کم استفاده میشه، ما فقط معیار او مد نظر گرفتیم، آنها میتونه که این دوا را بیاره. از راه عمومی راه باز است و از راه زمین دوای هندوستان وارد افغانستان میشه. ډیره مننه. فقط دوه پوښتنې پاتې دي، دا به هم په لنډ ډول واخلو او ځواب به شي انشاءالله. زهرا موسوي له تمدن نه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما. گفته شده که کانتینرهای زیاد حاوی ادویجات پشت مرزهای افغانستان هست و از طرف حکومت اجازه ورود به اینا داده نمیشه، در حالی که مردم هم از افزایش قیمت دواها در اواخر شکایت داره، هم از کمبود دواهای صحی. دلیل این که اجازه ورود به این ادویجات داده نمیشه چیست؟ و سوال دوم این که شما در مورد دواهای داخلی گفتین که باید توجه زیاد روی اینا صورت بگیره. خب چقدر پیشرفت در عرصه دواهای داخلی صورت گرفته؟ این دواها شامل چی هست و آیا تا کنون در بازارها عرضه شده یا خیر؟ تشکر. تشکر. نوازش از رادیو کلید. بسیار تشکر. به نام خدا اگر اجازه باشد در بخش خوراکی هم یک سوال مطرح کنیم که افغانستان با توجه به گزارش‌هایی که سازمان‌های بین‌المللی ارائه می‌دهد 19 میلیون نفر در افغانستان نیاز شدید به مواد خوراکی دارد. بررسی‌های اداره غذا در این رابطه چی است؟ یا این تعداد مردم واقعا به خوراکی نیاز داره و در ضمن چی مواد خوراکی به اثر خشکسالی و اثر آفات طبیعی و مشکلات های دیگر که پیش آمده
چقدر در افغانستان امسال ما با کمبود مواد خوراکی مواجه هستیم و چقدر دیگر نیاز است که به افغانستان وارد شود. در قسمت ادویه در رابطه با شفاخانه های دولتی اگه میشه بگویین که آیا در شفاخانه های دولتی مطابق قواعد امارت اسلامی ادویه برای مریضای نیازمند داده میشه یا یکی نه اونا طبق معمول به بازار راجع میشه تا یک از بازار نیازمندی های خود مرفوع کنند؟ تشکر. مهربانی جناب رئیس. تشکر از سوالات شما. اولا به نام خواهر عزیز ما زهرا که پرسان کردند که در گمرکات کانتینرها معطل قرار گرفته. ما شما یک پرسان اگه کنم، شما میتونین که در کدام گمرک چند کانتینر ایستاد است؟ مثالش دارین؟ نه یکی گزارش است یکی حقیقت است. ما در هیچ گمرک یک کانتینر هم دوباره معطل قرار ندادیم. در روزهای اول به تعداد 200 تا 300 کانتینر دوا آمدن به گمرکات مختلف که اکثریتش در گمرک قندهار بوده و مشکل مایی بود که آنها پریفورما نداشت، به شکل بیلتی آمده بود و کیفیتشان معلوم نبود. ما او را ایستاد کردیم تا از همش نمونه بگیریم، چون 200 کانتینر که به یک دفعه بیایه چک فیزیکی آنها حتما وقت میگیره، حتما در نمونه که ما از میگیریم وقت میگیره. نمونه را پیششان گرفتیم که بعضیشان مثبت برآمد، دور خروجی دادیم، بعضیشان منفی برآمد، دور ما قید کردیم. فی الحال در کدام گمرک ما تو یک مثالی نداریم. اگر شما کدام ثبوتی داشته باشین میشه که امروز ما شریک بسازیم. پیشرفت تولیدات داخلی، الحمدلله تولیدات داخلی ما رو به پیشرفت است. کوشش ما زیاد است که در چوکات در چارچوب قانون و معیار باید تولید داخلی پیش بره و در بازارها هم پیدا میشه دوای تولید داخلی. ما تقریبا تا 300 قلم ادویه ما تولید داخلی داریم، سروم در تولید داخلی داریم، آنتی بیوتیک ها داریم، آنالژیک ها، مولتی ویتامین و بسیاری موارد ما الحمدلله در این بخش پیشرفت داریم و هنوز هم ما در حالت پیشرفت هستیم، روز به روز در حالت پیشرفت هستیم. ما یک برادر پیش هم پرسان کرد که کدام تاجر خارجی هم در اینجا آمده سرمایه گذاری کرده. تا هنوز کدام تاجر خارجی در این بخش سرمایه گذاری نکرده، اما ما برایشان دعوت دادیم، امرای ما مجالس کرده، تاجران خارجی هم آمده امرای ما در تماس هستند و ما به هر شخصی که میاد افغانستان سرمایه گذاری میکنه در این بخش ما برایشان لبیک میگیم و راه ما برایشان باز است. در رابطه خبرنگار محترم رادیوی کلید که گفتن که چقدر مواد خوراکی شما فی الحال نیاز دارین مردم افغانستان، با اساس اعمار گفتن که 10 میلیون اطفال و یا هم مادرها به مواد خوراکی اشد ضرورت داره. وظیفه ما ضرورت مواد خوراکی نیست، وظیفه ما است که مسئولیت مواد غذایی را باید ما تضمین کنیم. مواد غذایی که وارد کشور میشه و ایجاد تولید میشه او باید مسئول باشه. اطمینان و تضمین از مسئولیت کار ماست. ما امرایی کار نداریم که در افغانستان به چه مواد غذایی ضرورت است، در کدام ساحه زیاد ضرورت است. نه، او مواد غذایی که اینجا میایه یا تولید میشه او را باید ما از طریق معیارات و استانداردها را سر از او باید ما تطبیق کنیم. ما باید از مسئولیت از خود آگاه بسازیم. و همچنان در رابطه شفاخانه های دولتی این هم وظیفه ما نیست که در شفاخانه دولتی دوا است یا خیر، این کاری وزارت صحت عامه است. اما ما در لایحه وظایف پذیر داریم که چی شفاخانه های دولتی باشه چی خصوصی باشه. ما در اوجا برویم، سیمپل ها از اونجا بگیریم، نمونه های دوا بگیریم و نمونه های مواد لابراتوار بگیریم، مواد رادیولوژی بگیریم، از کیفیت و از مسئولیتشان خود مطمئن بسازیم. این وظیفه ماست. لتاسو ټولو څخه ډیره مننه، نړۍ مننه کوم چې په پوره توجه سره مو د موږ خبرې واورېدې. خوښ ودان اوسئ. الله مو مل شه. ما تمام تلاش خود را برای پاک نگهداری